أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. ما دا خوښه وبلل چې د قریشو سره داسې یو احسان وکم چې زما د دغه نیکۍ په سبب هغه زما کورنۍ راوساتي. مګر د حاطب رضی الله تعالی عنه دغه فکر او دلیل صحیح نه و. دی غواړي چې خپل اهل او کورنۍ وساتي، نو و قریشو ته خبر ورکوي چې هغه د جنگ دپاره تیار او آماده سي او په مسلمانانو کې مرګ او وژنه وکړي. خپل اهل خلاصوي، په مقابل کې مسلمانان په قتل رسوي. دا ډیره لوی خطا او غلطه سودا ده. نو عمر رضی الله تعالی عنه توره پورته کړه، ویل یا رسول الله، اجازه راکړه چې غاړه یې ورپرېکم. دا منافق سوی دی، د خپل کورنۍ د ساتنې لپاره مسلمانان قرباني کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، پرېږده یا عمر، فلعل الله اذ طلع على اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. یعنی الله جل جلاله و اهل بدر ته بخښنه کړې ده او دوی ته فرمایلی دي هر څه چې مزړه غواړي هغه کوي، ما تاسو ته بخښنه کړې ده. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه تر سترګو اوښکې راتوی سوې او ویل الله او رسول الله ښه پوهېږي. ورونو، دغه د حاطب رضی الله تعالی عنه د دغه کوچنۍ قصې څخه ډېر شیان فهمول کېدلی سي او ډېر احکام په معلومیږي. که زه د هغو په تفصیل مشغوله سم، اصلي مقصد پاته کیږي، نو به په مختصر ډول و څو لږو شیانو ته اشاره وکم. اول دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تائید په الهي وحی سره کېدی چې خپل رب جل جلاله په دغه موضوع خبر کړي، او د علیه الصلاة والسلام خپل اصحاب ولېږل چې ورسي په فلاني منطقه کې ښځه ده او لیک ورسره دی. دا څوک و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې د حاطب رضی الله تعالی عنه او د دغه ښځې په موضوع خبر کړي؟ دا وحی وی. نو دا معلومه سوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټول کارونه تر پوهی او عبقریت د مخه د نبوت کارونه و چې د الله جل جلاله د طرفه تائید او تاکید کړي. دوهم دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و حاطب رضی الله تعالی عنه ته دغه عتاب او سرزنش او بیا هغه آیاتونه چې دغه موضوع په متعلق نازل سوه، دا ټوله پر دې دلالت کوي چې یو مسلمان ته که څه هم په هر حالت کې چې وي، دا نه ده روا او جائزه چې د الله جل جلاله د دشمنانو سره دوستی او محبت وکړي، یا دا چې وهغو ته د ورورګلوۍ او کومک لاس ور وغځوي. سره د دې چې حاطب رضی الله تعالی عنه خپل عذر ووایه چې زه قریش نه یم او په مکه مکرمه کې داسې څوک نه لرم چې زما اهل او کورنۍ هلته راوساتي. پر دغه سربیره حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د ده د وژلو اجازه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه وغوښته او ویل دا منافق سوی دی. بلکې د قرآن مجید صریح آیاتونه نازل سوه چې مسلمانان یې امر کول چې ستاسې دوستي باید یوازې د الله جل جلاله د پاره وي. د مسلمانانو ټول علاقات په هر حال کې باید
د اسلام د دین سره د اخلاص پر اساس قائم او ولاړ وي. که د مسلمان ټول کارونه د الله او اسلام د پاره نه وي، نو ته څنګه د هغه مسلمان څخه دا امید او توقع کولای سې چې دی د الله جل جلاله په لار کې ځان، مال، خواهشات او غوښتنې قرباني کړي؟ او حال دا چې مسلمان د اسلام د پاره د دغه ټولو شیانو په قرباني کولو سره مکلف دی. خو بدبختانه نن ورځ او په اوسنی عصر کې موږ په ډیرو انسانانو کې دغه حالت وینو چې خپل ځانونه مسلمانان بولي، د لمنځو د پاره مسجدو ته ځي، چې ورته ګورې خوله یې د اذکارو او اورادو د ویلو څخه یوه لحظه نه فارغه کیږي، د تسپو د دانو یې ټکهاری وي، په مجلسو کې یې د انبیاء علیهم السلام او اصحاب کرامو یا د اولیاء الله او پیرانو کیسې یوه په بله پسې وي، مګر پر دغه ټولو سربیره د خلقو سره د علاقات د قومیت، وطنداري، ژبې، د شخصي ګټو، د شهواتو او خواهشاتو پر اساس ولاړ وي، او په دې یې هیڅ پروا نه کیږي چې د دغه علاقاتو په لار کې حق په باطل سره خرڅوي، یا دا چې الهي دین یې د خپلو دنیوي خوارو خواهشاتو دپاره یو پوش ګرځولی وي. دغه کسان هغه منافقان دي چې د دوی په سبب مسلمانان په قسم قسم تفرقو او ضعف اخطا او مبتلا سوي دي. او دغه هغه کسان دي چې په هر وخت او هر زمان کې د دوی په مرسته او کومک د اسلام دشمنان د اسلام او مسلمانانو پر ضد راپورته کیږي او د مسلمانانو د تباهی او بربادی سبب ګرځي. دریم، دا د اهل بدر درجه ده چې دغه صحابي د هغه وژلو څخه خلاص کوي چې د منافق په نامه سره به وژل کېدلی. نو که دغه صحابي سره هغه د بدر د اشتراک او ګډون درجه نه وای ورسره، دغه عسکري خیانت په سبب به اعدام سوی وای. مګر څرنګه چې دی د اهل بدر څخه وو، د فضیلت او درجه خاوند وو، معاف کړه سو. په دغه موضوع کې و موږ ته دغه لارښوونه ده که د یوه صاحب الفضل یا یوه عالم څخه یو وخت یوه خطا پیښه سي، د هغه سره باید داسې معامله ونسي لکه د نورو عامو خلقو سره چې کیږي. د هغه صاحب الفضل، فضیلت، درجه او مقام باید هیر نسي. دغه درس و موږ ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راکوي او راکوي. که یو شریف، یو محترم، یو عالم، یو کریم سړی په یوه غلطي کې ولویږي، باید د نورو پر قسم معامله ورسره ونسي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه حاطب رضی الله تعالی عنه ګناه ورمعاف کړه، او په دغه قسم سره الله جل جلاله قریش په بېخبرۍ کې پرېښول او جنگ ته د مسلمانانو د تیاری او آمادګۍ خبر و قریشو ته هیڅ ونه رسېدی. ورونو، د هجرت د 8م کال د روژې د میاشتې 10 ورځې تېرې سوې وې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مدینې منورې څخه د مکې مکرمې پر طرف حرکت وکړ، او پر مدینه منوره یې ابوذر الغفاري رضی الله تعالی عنه امیر پرېښاوه. اسلامي لښکر ډېر لږ لار تللی وو. ویلې ده چې د هاخوا یو لښکر را رهیدی. معلومات یې وکړي چې دغه څوک دی. هغه د بنو سلیم قبیله وه چې مسلمانان سوي دي او د مدینې منورې پر طرف وررهیدي، چې ټوله 1000 نفره او پر آسانو سپاره وه. یو نفر هم پیاده پکښې نسته، بلکې د اوښ سپور لا نه دی ورسره. 1000 نفره د آس سپاره دي چې په عربي کې فارس ورته وایي، او جمع یې فرسان دی. ټوله هم په زغرو او اسلحه پټ دي. دغه لښکر راغلی او مسلمانان سوي دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډېر په خوشاله سو، ځکه د مسلمانانو ټول لښکر چې 2500 نفره دي، 1000 نفره د آس سپاره نه لري، او دغه نوي مسلمانان چې را رهیدي 1000 نفره او ټول د آس سپاره دي.
نو خود رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر زیات په خوشاله سو. کم وخت چې دوی راورسېده او د خپل اسلام اعلان یې وکړ، عیینه ابن حسن هغه د غطفان رئیس خو هم د مسلمانانو د لشکره سره ملګری وو، هغه خپه سو ځکه قدر او عزت بنو سلیم ځینې یوړي. د ځان سره فکر واه کما د غطفان څخه نفر را سره راوستلی وای دغه شرف او عزت به زما وای. نو یې په بې معنا خبرو شروع وکړه، وای دا هم فرسان دي، دا خلق په جنگ نه پوهیږي. د بني سلیم مشر او رئیس پر راغ کړه، ویل کدي خوښه وي سره معلومه بکو، تر دشمن د مخه به اول ستا سره جنگ وکړو. سبحان الله، دا هم مسلمانان، هغه نور هم مسلمانان راغلي دي چې اسلام اعلان کی او اوس په خپل مابین کې تضاد او لوی سره کوي. څرنګه چې اصلا دوی جدید الاسلام و، هغه واقعي اسلام تر اوسه د دوی په زړه کې ځای نه ونیولی، زړونه یې تر اوسه هغه د جاهلیت په مریضي اخته و. نو د دوی په مابین کې بد ویل سره شروع سوه. دا خبر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدی. هغه علیه الصلاة والسلام راغلی او دوی یې د بد ویلو څخه منع کړه. وی فرمایل دغه خلق دي چپه خلصي. مگر عیینه ابن حسن بیا هم خپه دی چې دا څنګه کار پیښ سو. څه وخت وروسته بله قبیله را رهیده او د مسلمانانو سره یو ځای سوه. اوس نو د دغه قبیلو په یو ځای کېدلو سره د مسلمانانو د لشکر شمیر او عدد 10,000 نفره سو. خو عیینه ډیر خپه دی چې د قوم نسته او شرف یې د لاسه ووتی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی، ویل یا رسول الله والله موږ نو خبر چې ستا د جنگ او وتلو نیت دی. قسم په الله که موږ خبر وای موږ به هم د لشکره سره راغلی وای. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل صحیح ده، خیر دی وي، څه نه ده پیښه، مگر د عیینه څخه شرف او عزت بل چا یوړي. اوس نو عیینه د مسلمانانو سره په مات زړه رهیدي چې بیا به د کارونه د حنین یا د طائف په جنگ کې ووینو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل لشکر پر 5 حصے تقسیم کړي: مقدمه، قلب، مؤخره، میمنه او میسره. چې د لشکر مقدمه 200 نفره د آس سپاره وه او تر ټول لشکر د مخه رهي وه، چې د لشکر دپاره معلومات، رهنمایي او لارښوونه کول. د دغه مقدمې مشر او قومندان خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه. خو په لشکر کې بیله مشرانو څخه د اصحاب کرامو بل څوک نه دي خبر چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قصد او اراده د کم ځای ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې د حوازن پر طرف حرکت وکړي. اوس نو ټول لشکر وایي چې حوازن ته ځو. خیر، لشکر د حوازن پر طرف رهیدي، څو نږدې و طائف ته ورسېده. مسلمانانو به د معلومات او استخباراتو دپاره و مخته نفر لیږل چې هغو نفرو دا حال هم معلوم کړي چې حوازن واقعا هم ځانونه آماده کوي چې پر مسلمانانو حمله وکړي. خو په خپله د حوازن قبیلې بیا هم شاوخوا نفر لیږل چې د مسلمانانو د حال معلومات ولري. نو د مسلمانانو د لشکر د مقدمې نفرو چې قومندان یې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د لري یو نفر ولیدي چې رهیدي. خالد رضی الله تعالی عنه نفر پسې ولېږل چې ورسي دغه نفر راولي. نفر پسې رهي سوه، هغه سړی ونیوی او رایې وستی. خالد رضی الله تعالی عنه په خپله تحقیقات او معلومات ځینې کوي. ویل سړی د کم ځای؟ هغه ویل د بني غفار یم. حال دا چې سړی د حوازن دی. درواغ یې وویل، ویل د بني غفار یم. خالد رضی الله تعالی عنه ته بیا د بني غفار ټول شاخونه ور معلوم و. نو ویل په بني غفار کې د کومه شاخه یا پښې څخه یې؟ سړی نور نه پوهېدی چې جواب ورکړي. خالد رضی الله تعالی عنه ورته ویل د بني غفار په کم ځای کې اوسېږي؟ سړی بیا هم نه پوهېږي چې څه ووایي. خالد رضی الله تعالی عنه توره پر پورته کړه، ویل درواغ خو دې معلوم سوه، یا رښتیا ووایه یا دې وژنم. د کم ځای؟ سړي ویل د حوازن یم.
خالد رضی الله تعالی عنہ چې د سړي پر سر یې توره نیولې وه ویل د چیش لپاره دلته راغلی وې. سړي ویل زه د حوازن جاسوس یم و هغو ته مې خبرونه وروړل. نو یې نفر و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وروستی ویل یا رسول الله د حوازن جاسوس مو نیولی دی. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور تحقیقات په خپل ځدی کوي. ویل حوازن څه کول؟ سړي ویل ستا د جنگ دپاره ځانونه تیارول او آماده کول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چا د دغه کار دپاره تشویق کړه او د دې کار مشر څوک دی؟ سړي ویل مالک ابن عوف. ورونو دغه مالک ابن عوف د حنین په غزا کې مهم شخص او سړی دی، په یاد یې ولرئ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه جنگ دپاره د دوی د آمادګۍ او ترتیباتو مفصل معلومات ځینې کوي. نو یې وفرمایل چې سعد او هلال څه کول؟ چې دغه دوه نفره هم د حوازن د مشرانو څخه وه. جاسوس ویل هغو د مالک ابن عوف غوښتنه نه کړه قبوله. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې دغه جاسوس بندي کړي. دلته چې مسلمانان په دغه حال خبر سوه چې د حوازن جاسوس یې نیولی دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تحقیقات ځینې وکړه او بیا یې بندي کړي، نو د مسلمانانو ښه یقین سو چې زموږ جنگ د حوازن سره دی. ولی که د حوازن سره جنگ نه وای دغه جاسوس به ایله کړی وای. دغه جاسوس ته امان هم ورکړي او بندي یې کړي. نو یقینا زموږ جنگ د حوازن سره دی. مګر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د دې دپاره چې دغه مسئله ښه نامعلومه سي چې جنگ د چا سره دی د دغه جاسوس په بندي کولو امر وکړي. اوس چې د مسلمانانو لشکر ښه د حوازن و طرف ته ورنږدې سو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې مخ پر مکه مکرمه را وګرځوي. اوس خلق په حیرت کې سوه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نظر ولې تغییر وکړي. خلق نه پوهیږي چې مقصد څه او کم ځای دی. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه کوشش وو چې حال پټ پاتې سي. د مخه خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لشکر پر 5 حصو ویشلی وو. اوس چې مخ پر مکه مکرمه رهي سوه دلته یې بیا هر حصه و قبیلو ته وویشل. د لشکر په هر حصه کې یې هغه خپله یوه قبیله سره یو ځای کړه. د دې تقسیم څخه بیا مقصد دا و چې د هرې قبیلې خلق یو د بل سره پیژني، نو یو د بل د شرمه نه تښتي. ځکه هره قبیله چې سره یو ځای وي د بدنامۍ د بیرې نه تښتي. ولې که وتښتي و هغې قبیلې ته بدنامي پیښیږي. چې دا نو د لشکر دوهم تقسیم و. کم وخت چې مکې مکرمې ته نږدې سوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بل دریم تقسیم وکړي. هغه مقدمه چې 200 نفره وه هغه یې 1000 نفره کړه چې ټول د آس سپاره او د بني سلیم قبیله وه. هغه چې د مدینې منورې پر لار 1000 نفره د آسانو سپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره یو ځای سوه. دغه قبیله یې د لشکر مقدمه وګرځول او قومندان یې خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه وو او د هغه نورو حصو قومندانان زبیر ابن العوام، ابو عبیده، عامر ابن الجراح، سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنهم اجمعین و. چې د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه ډله مهاجرین او انصار و. اوس نو د مسلمانانو لشکر و مکې مکرمې ته نږدې سو، خو د مکې مکرمې اوسېدونکي او قریش په هیڅ نه دي خبر. حال دا چې د مسلمانانو د لشکر او د مکې مکرمې په مابین کې ډېره لږ لار پاته ده. په دغه وخت کې د مکې مکرمې څخه یو سړی د خپلې کورنۍ سره د هجرت په نیت راووتی. غواړي چې مدینې منورې ته مهاجر ولاړ سي او په هیڅ حال نه دی خبر چې د مسلمانانو لشکر دلته نږدې راغلی دی. چې دغه مهاجر عباس ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو مسلمان سوی دی
او په زړه کې اسلام ځای نیولی دی اوس غواړي چې هجرت وکړي. یو څه لار چې ولاړی که ګوري د مسلمانانو لشکر په مخه ورغلی، لشکر ته ور داخل سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی، په شهادتینو یې اقرار وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر زیات په خوشاله سو او عباس رضی الله تعالی عنه هغه آخري مهاجر دی. پس له عباس رضی الله تعالی عنه څخه بیا بل چا د مکه مکرمه څخه هجرت نه دی کړی، ځکه د تر هجرت وروسته مکه مکرمه فتح شوه او د مکه مکرمه تر فتح وروسته بیا د مکه مکرمه څخه هجرت نسته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لا هجرت بعد الفتح، یعنی د مکه مکرمه تر فتح وروسته نو بیا د مکه مکرمه څخه هجرت نسته. البته د نورو کفري ملکو څخه د هغه خپلو شرایطو سره برابر هجرت سته او اجر هم لري. نو عباس رضی الله تعالی عنه هغه آخري نفر دی چې هجرت یې وکړي او د الله جل جلاله اراده و چې دی رضی الله تعالی عنه هم د هجرت په صفت مکرم او مشرف کی. او بیا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو څه نور هم مکه مکرمه ته ورنږدې سو، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکازوی ابو سفیان ابن الحارث او د عمزوی عبد الله ابن ابي امیه ولشکر ته ورغله، خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی څخه مخ واړاوه، ځکه دغه دوه نفرو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ډیر آزار ورکړی وو او په اشعارو کې د علیه الصلاة والسلام ډیر زم ویلی وو چې دغه بیا په خپل ډیره اوږده قصه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم د لشکره سره مخ پر مکه مکرمه ورهیدي. او دا خو درته معلومه ده چې میاشت د روژې ده، نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د لشکر روژه هم ده. تو وکدید ته ورسېده. کدید یو اوبه چې د عصفان او قدید په مابین کې وي. دلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او خلقو روژه ماتې کړې او د دغه ځای څخه بیا حرکت وکړي، څو د شپې په وادي فاطمه کې واړول چې مر الزهران ورته ویل کېده. دلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټول لشکر امر کوي چې اورونه بل کړي. 10,000 نفره لشکر دی، نو تقریبا 10,000 ځایه اورونه بل سوه. په دغه شپه د پیردارانو مشرتوب د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پر غاړه و. د مسلمانانو لشکر دلته پرېږده چې اورونه بلوي. عباس رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانانو په لشکر کې دی فکر وهي او د ځان سره وایي که دغه لشکر په زور او جنگ مکه مکرمه ته داخل سي قریش ټوله تباه کیږي. د قریشو یو نفر هم ژوندی نه پاته کیږي، ځکه د قریشو شمیر اصلا هم لږ دی. هو دوی د عربو اشراف او مشران و، خو عدد یې لږ و. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.